زه چې د خپل میړه د شهادت نه خبره شومه زوجانه بچي مې دوه بچکي مې وه هلکانو ډاکټر ته وویل همدغه سترګې مې څړندې شوي دي دا هم سړي په سترګو ولي ومه سترګه راباندې وړنده کړله او یوې کې 100% نظر پاتې شو سخته به پرې راځي زه خواره زاره دا تور سر یې ماته پاتې ما سره څوک د یوې یوه کادوښه کوي ملا د ورځ په قیامت ورته په کار کې زوی دغسې مې سړی مې وه ولاکې د سړي وخت یې ښاده ومه همدغه سترګې مې څړندې شوي دي دا هم سړي په سترګو ولي ومه سترګه راباندې وړنده کړله او یوې کې 100% نظر پاتې شو بچي مې دوه بچکي مې وه هلکانو ډاکټر ته یې وویل افغانستان خو لر او بر ولاکې پېژنم چېرته په سارک بم و ترافیکي پېښه وشوله یا چې دوی پکې شهیدان شول غوښې مې په تورو سترګو نه دي لیدلي او بس زه خواره زاره پاتې شومه دغه کور کې نه ومه چېرته یا به م زما جلال آباد کې تېراوه دغلته به راتلمه وړی بیا چې هغه څه خو د نه مې مځکه شته نه مې کور څه قسم درته کوم تور ټکی قرآن درته کوم داسې پې لاسونه ږدم چې کور نه لرم سړکای نه لرم چې هغه څه بیا ووالوتل هغه مړه شول زه لیونۍ شومه ولاکې مې په دغه تورو سترګو مې لیدلي چې څه شول او که څه نه هلته ستلي دي تر اوسه نسته ده دغه لورګانې مې دي دغه بچکې دغه ورور مې ویلې وایي دا تور سري دي ته وایي ځوانه یا زړه وایي څوک به در پورې تور ووایي دغلته ملنګ راوستم دغه 4-5 ورونه مې دي خو ما ښه په دغه وشوه که دا یوه ګای ناستې زه م وږې ناسته یم که دا یې مور ناستې زه م مړه ناسته یم یوې لور ته مې د میاشتې 500 روپۍ ورکوي سړه ډوډۍ ورکوي دغلته سبق نه چېرې بلې ته 300 روپۍ ورکوي یا کتغ یا ډوډۍ ورکوي ماښام کې یا د دوی م راسره لږ ورکړم ایوانانو ته یې ښه یې وشي یو یې زوی د لورګانې دي او د خدای نور مې څه په دنیا کې دوایي دا په روپیو کېږي ډاکټران وایي مونځ قضا کوه دا مه قضا کوه زوی چې ډاکټر ته مې بچي بووله نه جنګ ته تللی و نه هغه ته تللی و ډاکټر ته بووله او دا پېښه الله رامنځته کړه لکه ما ته چې خبر نه وي او خدای دې نه کړي زه درنه وځم او خبر راشي چې پلانکی لاړ دغه پېښه وه نه جنګ ته تللی و نه جدل ته تللی و نه شي ته تللی و بس دغسې پېښه رامنځته شوله خدای پاک ولیده او بنده ونه لیدله و بس نوره دا نه وه چې دی جنګ ته تللی و د ماشین اچولې وه او دی راته شهید سو او ما ته یې راوړ بس خدای دغه په سارک موټر څونه روان دي په دې باندې ما موږ څه خبرې دا پېښه به خدای دې نه ورکړي چې په دوی به کوم هلته ښېګړه وشي او کوم هلته به پې سخته راشي سخته به پې راشي زه خواره زاره دا تور سر یې ما ته پاتې یوه بل نه روپۍ اخلم زه به دا لور ورکړمه زه چې د خپل میړه د شهادت نه خبره شومه زوجانه کاري صاحب زه لیونۍ شومه زه یې اسپتال ته ویوړمه ما زه ډېرې شپې نه خبرولمه بیا چې خبره شوم چې کور ته راغلمه ما بچي دي ما هغه بیا لکه خلکو راته ډېر په سختۍ دا ورونه مې راته ویلې بیا چې زه ولیدلې ومه بیا زه پاکستان ته وړې ومه رواني تکلیف مې ده او تا ته زوی وم هغه ته ورور وم هغه ته بیا په ځان خبره نه ومه بیا په پاکستان کې ما یوه نیمه میاشت 2 میاشتې تېره کړې وه څونه وخت زه په هغه کې پرته ومه کوما کې دنیا راباندې قیامت وه بیا ډېر وخت چې زه راسمېدم راغه کېدم دوی د هغه نه هغه کېدم په دې منځ کې کوم یو کال ورته و چې زه سمه خبرېدم او زه سم هغه کېدم یو نظر چې خبره شومه ولیدلم دلته اوله یې دلته بولم دې ځای نه بیا بوتلم پاکستان کې یوه نیمه میاشت 2 میاشتې هلته ومه هلته مې خور وه بیا هغه راسره وه بیا یې په کلاره سترګو نظر مې بیا ورسره ډېر کم شو بیا یې له لاس نه ګرځولمه معذب دی او داسې اوبه بیا چې دلته راغلمه بیا لیونۍ ومه سپېرنۍ ومه ټیکری به مې په سر نه و ګرځېدم به خپله او په پردي به ما پورې خندل بیا راته یوه بل ویلې دي خویندو میندې مې چې څوک په چا نه خفه کېږي ولې داسې کوې ولې دې ځان هغه جوړ کړی خلک پیغلې کونډې شولې دي میړه څادرو ته ناستې دي تا خو دعاګویه ستا ده ته ولې داسې کار کوې بیا په دې باندې بس زویه بیا تې تر ننه پورې بیا سړکي مړکي و دا ورور مې دلته راوړلو
بیا اوس دلته ژوند تېروو دا لورګانې مې زاړي زمونږ اغا زمونږ دادا وایي ما هغه دغه ټول هم ورونه هم دي او هر څه هم دي دا هم ټول داداګان دي داسې مه وایي چې موږ به د اختر شي زاړي کالي پلان کوي پستان کوي یو بل ورته کالي راکوي ورته جوړوي او په غاړه کې ور اچومه سخت د قیامت هغه راباندې راغلي دي الله دې اسانه کړي الله دې تاسو ترې نه وساتي یو ساعت کې راته د قیامت دغه جوړې سولې او قیامت راغی او قیامت لاړو خو په ما باندې د عمر قیامت ده د یوې ورځې قیامت نه ده حاجي صاحب د عمر قیامت ده چې د یوې چونچې غوړې سوال کوه د یو پاکټ وړو سوال کوه د دوا کوه د درمان کوه زه که دغه د دغو بچې که دغه وخورمه دغه داروګان زه به په ژوندی یم که دا ونه خورمه پاکستان کې وایي ډاکټران وایي چې ته دغه څاڅکي وانه چې دغې کې څاڅکی دغه ته ولورې را 2 دانې دي نو ته به د سترګو سلیخ دې تلی هغه دې تلی دا څه وانه چې د تا دا د یوې ګورې پې لیکلي دي زرونه قیمته دي د تا د سترګو نظر دا ګاټې ټیټېږي دا 100% نظر د ځي دې کې د زړه دارو دي زوی د پټو دارو دي الله پاک هم دې سیال نه وساتي خدای سر ټول سر هم درله سر ما سره څوک دی یوه تا دوښه کوي ملا د ورځ په قیامت ورته په کار کې زوی کونډې اعتماد ډېر دی په دنیا خو زه ډېره بل رقم کوي مکان کور نسته ده درګاه نسته ده شی نسته ده یو او بل که راسره تېرې شپې دغو بچۍ مې هغه نه وي بیا داسې کمبلګکۍ غوندې وي هغه راکړې اوس یې دوی په ځان و ګرمي ده خو خیر اچوي دی بلا دې واخلم د افغانستان خلک خوار او زار دي د ټګۍ خبر نسته ده د هغې خبره نسته ده ټګي مې دی چې د مور د کور نه وتې یمه په قیامت یمه په قیامت یمه په قیامت یمه ما خبره زه نه ده لیدلې د ما مردارې خبرې څه کوئ چې راته ویې که ما دا مسیران پکو کړي دي په ډېرو ماتو پکو کړي ما پکو کړي دي